بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د عامو معاشرتي رویو کې قابل اصلاح یوه رویه دا هم ده چې د اکثرو خلکو دا خیال دی چې کومه موقع د ښادۍ ده یا د خوشحالۍ ده، نو په دې کې به په چا باندې هېڅ پابندي نه وي او انسان په دې موقع باندې آزاد دی چې دې څه کول غواړي، د ده په زړه کې څه راځي نو هغه به کوي او د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوي. نو دا خبره قابل اصلاح ده، د دې خبرې نه راوتل پکار دي. انسان په دنیا کې دی پابند دی، دی په غمۍ کې هم پابند دی، دی په خوشحالۍ کې هم پابند دی، دی په عامو حالاتو کې هم پابند دی او دی په انتهایي سختو شدایدو مصایبو کې دی هم پابند دی. دی په هر حال کې د الله د حدود، د الله د پولو خیال ساتي. او په دې ضمن کې د بطور خاص د عید الفطر ذکر کوو. عید الفطر تیر شو او په دې کې خلکو په خپله طریقه باندې خوشحالۍ مناو کړې. نو چېرته موږ دا سوچ نه دی کړی چې موږ د عید الفطر دا خوشحالي مناوو ولې. دا په اصل کې د هغې هدایت خوشحالي ده چې انسانانو ته الله رب العزت رالېږلی دی د رمضان مبارک په میاشت کې. هدى للناس د انسانانو لپاره هدایت دی او د دغه هدایت اهمه بنیادي خبره مرکزي نقطه یې دا ده چې الله اکبر، الله لوی دی، د هر څه نه الله لوی دی. زما د خپل خواهش نه، زما د خوراک نه، زما د څښاک نه، زما د خپلې طور طریقې نه د الله رب العزت حکم اوچت دی. نو د دې خبرې مونږه پریکټس وکړو، تربیت مونږ ته حاصل شي په رمضان المبارک کې. دا عملي طور مونږه په ځان باندې لاګو کړو. مونږ خوراک ته نه ځو، څښاک ته نه ځو او خپلو جایزو خواهشاتو ته نه ځو، په څه وجه باندې چې الله منع کړي. نو د الله اکبر مونږه عملي مظاهره وکړو. دغه عملي مظاهره د رمضان مبارک نه بهر نورو میاشتو ته وړل دي او د دغې عملي تربیت او د دغې عملي مظاهرې شکر ادا کول دي د اختر ورځ او د دې خوشحالي مناول دي. نو چې کوم سړی د اختر په ورځ باندې د الله پولې ماتوي او د الله احکامات رستو کوي او کومه خبره چې تربیت کړه په رمضان مبارک کې د الله اکبر هغه د خپو د لاندې کوي، نو سوچ پکار دی چې دا سړی د څه خوشحالي مناوي، چې دی په کومه خبره خوشحاله دی. سوچ وکړو او د الله پولې نه ماتو، د الله حدود نه ماتو او د الله اطاعت اختیار کړو. خپل ژوند، ټول ژوند د دې خبرې عملي مظاهره جوړه کړو چې الله اکبر، الله د هر څه نه اوچت، د هر څه نه بالا او د هغه حکم د هر څه نه مخکې دی.